السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو، نن ستاسو ته په دې پښتو شبکه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. او نن د واتس اپ په اړه باندې یو ویډیو مخکې ما هم خبره کړې وه، او دا پیرې یو بله ویډیو سره هم ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. دوستانو، په یوټیوب کې دا د مونږ چینل ده، پښتو چینل چې تاسې وینئ دلته نوم لیکلی ده، او دې چینل ته راسئ او داسې په دې کې ډېرې ویډیوګانې خپرېږي د موبایل او د موبایل په اړه باندې، او دا سره تڼۍ د سبسکرایب تڼۍ وکېکاږئ. راځئ دوستانو خپل اصلي هدف یعنی واتس اپ ته ورسو. دوستانو، بعضې وخت داسې کېږي چې یو څوک ستاسو مقصد ملګری وي یا څوک نه پېژنګلوی وي، هغه تاسو پتنګوي بیا او تلیفونونه کوي یا په واتس اپ باندې میسیجونه درته کوي. نو آیا داسې کسان به څه رقم ته موږ بلاک کوو؟ نو د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې تاسې خپل واتس اپ ته راسئ او هغه کس چې تاسې پتنګوي، د مثال په توګه دا کس نه تاسې غواړئ چې دا کس بلاک کړئ، نو دلته د پاس 3 تڼۍ دي، 3 ټکي دي، دغه تڼۍ به کېکاږئ او تر ټولو لاندې د مور آپشن ده، په دې آپشن باندې به تڼۍ کېکاږئ او تر ټولو پاس دلته بلاک آپشن ده، دا بلاک تڼۍ به کېکاږئ او دا بلاک به ووایئ. نو دغه کس بلاک شو. د دې کس له طرفه به اوس تاسو ته هیڅ کوم میسیج او کوم صوتي یا مقصد لیکلی پیغام به تاسو ته نه راځي. نو هیله کوم دوستانو چې ویډیو به مې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. انشاءالله بل وخت کې به ستاسو ته همداسې یو بل ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تر هغو پورې خدای پامان.